نن د روژې 40مه د حمال میاشتې 26مه نیټه ده چې د خبریالانو په نوم باندې د مزار شریف په دشت شور سیمه کې د خبریالانو په نوم باندې نومول شوې څلورلارې پرانستل شوه. د مزار شریف ښاروالۍ وایي چې د دغه څلورلارې د رغونې او جوړونې چارې 3 میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې چارې سر ته ورسېدلې او دغه ده د مزار شریف په دشت شور سیمه کې د خبریالانو څلورلارې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار د 9مې ناحیې اړوند دشت شور سیمه کې د خبریالانو په نوم باندې نومول شوې څلورلاره جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مزار شریف ښاروال مولوي نقیب الله طارق وایي د دغې څلورلارې نیمګړې چارې 3 میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې د فني انجینرانو په تخنیکي او چټکو هلو ځلو د مزار ښاروالۍ په شخصي لګښت شاوخوا په 14 میلیونه افغانیو باندې په معیاري او اساسي شکل جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. هزینه ازی تقریبا بوده 16 میلیون او 6.5 متر مساحتش بوده او مدت کاری از اینا که بوده تقریبا در 2 ماه پیش از 3 ماه بوده. پیش از 3 ماه الحمدلله تکمیل شد. ورته مهال د یادې څلورلارې جوړېدل د بلخي خبریالانو له تود هرکلي سره مخامخ شو. دوی وایي خوشحاله دي چې د خبریالانو د نوم ژوندي ساتلو او یادګار په توګه یوه څلورلارې مسما او جوړه شوه. دوی زیاتوي چې د اسلامي امارت حکومت دې د مطبوعاتو رسنیو ملاتړ وکړي تر څو دوی وکولی شي پر وخت کره اطلاع رسونه وکړي. ما بسیار خوش هستم که ما جای افتخار برای تمام خبرنگار است که به نامشان یک چوک افتتاح میشه و امیدوار هستم که این یک مرهم باشه برای او خانواده هایی که در 20 سال گذشته در خانواده خبرنگارا اعضای فامیلشان از دست دادن. این چوک این انگیزه را میده تا خبرنگارا با فکر باز اهمیت کامل است و میتونن در هر جای سفر کنن و گزارش بسازن. این نماد ازی است که خبرنگاران میتونن انگیزه بگیرن تا کار خبرنگاریشون اطلاع رسونیشون بی‌طرفانه بر 3 وقت انجام میدن. اگر حکومت فعلی افغانستان یا طالبان یا حکومت نوبنیاد طالبان اگر میخواهند که استقرار پیدا کنند و به عنوان یک حکومت برای ساختار افغانستان کار کنند، امروز زیرا مطمئن باشند که رسانه، مطبوعات و دنیای اطلاعات و ارتباطات یکی از امر اساسی حکومتداری و ساختن یک مملکت است و باید مطبوعات را در افغانستان تمویل کنند، مسئولیتش تضمین کنند، تجهیز کنند، زمینه کار مساعد کنند که با همه حالت اگر میخواین اینا حکومت بسازن، افغانستان را بسازن، امر اساسی حمایت رسانه هاست، حمایت مطبوعات است. په همدې حال کې په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل لطیف سحاق وایي په دولتي اداراتو کې د ویاندویانو نشتون او اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبریالان له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. ښاغلی سحاق زیاتوي هڅه کوو او هیلهمند یو چې د دولت او رسنیو ترمنځ ښه همغږي رامنځته کړو. مشکلات فعلا هم در ادارات مختلف عدم دسترسی به اطلاعات است که خبرنگارا و رسانه‌های ما شما به او دسترسی نداره. ما امیدوار هستیم حکومت مسئولیت خبرنگارا تلاش میکند تا با تفاهم با نهادهای مختلف در نهادهای مختلف باید سخنگو و مسئولان مطبوعات مقرر شوند تا بتوانند رسانه‌های ما و خبرنگارای ما به صورت عاجل و فوری و به اساس ضرورت‌ها معلومات و اطلاعات به دست بیارند. په مزار شریف ښار کې د خبریالانو په نوم څلورلارې په داسې حال کې جوړ او پرانستل شوه چې 15 کاله وړاندې په تیر جمهوري دولت کې د بنسټ ډبره کېښودل شوې وه، خو رغنیزې چارې د نامعلوم دلیل له امله په ټپه ولاړې وې. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو یې نیمګړې چارې تکمیل او تزیین شوې.